بیخي موډ هم چینج شو ګوره خوراکي چې څنګه روی که نه ورکې خوي نو بیخي ګوره موډ چینج دی به زر زر تاسو ته ښایو چې آیا څه آیټم میلاویږي ټول تاسو ته انشاءالله یو منٹ کې درته ټول هر څه ښایو اس کو کیا کہتے ہیں پشتو میں پتہ ہے آپ پشتو کا مجھے نہیں پتا نہیں میں بتا دوں سکڑ کس کو کہتے ہیں سکڑ اس کو کہتے ہیں اچھا مکئی کی روٹی السلام علیکم امید لرم چې ټول یاران دوستان بخیر روغ او جوړ یې ګرانو کتونکو د خیر سره نن د اتمه روژه او روان یو بلال جان را سره دی عثمان جان دی را سره مرګري به وایي چې تر اوسه یې کلي کې بلاګونه جوړول اوس بهر راوتې نو زموږ هېڅ پته نه لګي قربان کله یو خوا کله بل خوا نو اوس انشاءالله تعالی بس جي ټي روډ باندې یو 400 روډ باندې به ځو شالم پل ته به ځان رسو باغیچه رستورانټ کې بوفې سیسټم دی نو موږ چې هلته به نن افطاري زموږ هلته را که څنګه بلال جانه انشاءالله ډیره مزه به وکړه انشاءالله او خوراکي خلکو ته وښوه ریټ هم بالکل خلکو ته وښوه او بس چې څه شی بیا راځي بس ورته دا ټرای کوئ سیده په وردانګ سیده په وردانګ قربان ګورئ ښه بس تقریبا 1 غنټه پاتې دی او موږ ځان رسو د خیره سره روان یو بس او تیر چې کوم بلاګونه وو نو ملګرو ډېر زیات خوښ کړي دي زه کوشش کوم چې انشاءالله یو ورځ به م نه مس کېږي د ولاګ نه بغیر ځکه چې نن اتمه ورځ ده او اتم ولاګ مې دا دی روان کړی دی ستاسو دپاره اوس په انشاءالله تعالی بس 400 روډ ته شو بیا هغه شاټس وګورئ ټول ملګري ژوند داسې برباد نه وي او ځان دې ورته نه یادوي څوک چې د چا یاد نه وي ځان دې ورته نه یادوي څوک چې د چا یاد نه وي او چا چې برباد کړی یم هغه خو دې ښاد نه وي رسېدو د خیر سره باغچې ته او اوس پکې زیره ساعت کار سټارټ دی ښه چاپیره چې کوم یو دی کارونه سټارټ دي روژه کې چې څومره هم رستورانټ والا ټول کارونه کوي بیزي وي نو دا دی بس دلته هم کار سټارټ دی ځو دننه ورځو څه تیاری نه سټارټ دي تاسو ته ښایو بیا به هغې نه بعد افطاري وي بس قربان دننه راغلو د خیره سره او به دلته کې اوس مونږ اول مونځ کوو مونځ هم نه دی کړی د مازدیګر اول به مونږ مونځ وکړو بیا به انشاءالله تاسو له ویزټ درکړو بیا به انشاءالله تعالی ګرځو یو خوا بل خوا السلام علیکم خی السلام علیکم خی صحت اب خی نورم کوزېدو والی او دا 400 سیم ښایسته او دا ځای هم ښایسته نو ما چې یو ډرون شاټ واخلم نو ریزلټ بیا درته وښوم دا یې اوس یې ورته وښو عثمان بیا چې راځم ژوندون به تیر وي څوک به مې هیر وي چا به زه بېللی یمه زه د حالاتو په دارونو زانګم ته د چا زلفې بالښتونه غواړې مونږ خوږ ملګری بلال جان هم رسېدو نور به پرې واته دی په مخ باندې پته لګي درته ای وان فرست کلاس قربان ستړی مه شې خره چې ته په خیر راغلې ډېره موده بعد راو ډېره موده بعد هغې سره میلاو شه بیا به ګپ ولګو بلال جانه څه پوزیشن دی یار ریډي برابر یې صحت دې ښه دی سیمه روژه دا راته ووایه نن ما ته خو اتمه لګي اتمه لګي ډېره تېزه روانې پوهېږې نه شو دا لومبۍ اشره خو داسې تېره شوه چې الله دې خیر وکړي مړه انشاءالله ډېرې بختورې او ډېرې ښکلې روانې دي او به دا نن اتمه روژه په باغیچه کې ده قربان زموږ د خیر سره قربان او بس دا بوفه سیسټم لګېدلی دی لا ټایم شته دی او بالکل فرش هر څه تیارېږي دلته کې او بس انشاءالله تازه به خورو ستاسو ورته هم زړه کېږي نو ځان را رسوئ بیا ښه باغیچې ته بس څومره هم شالم پل سره 400 خلک دي که نه نو یو ځل خامخا مړه روژه کې یو ټایم یو ورځ وباسئ داسې خامخا ویزټ وکړئ ګورئ ښه او خوراکي انجوی کوئ سیمه روژه را دین تاسو نه هیر دي که نه سخت ګورئ بیخي موډ هم چینج شو ګورئ خوراکي چې څنګه روی که نه ورکې خوي نو بیخي ګورئ موډ چینج دی به زر زر تاسو ته ښایو چې آیا څه آیټم میلاویږي ټول تاسو ته انشاءالله یو منٹ کې درته ټول هر څه ښایو 1 منٹ کې سر हमारे पास सबसे पहले काबुली पुलाव जी पहले चेक करवा दें ओके उसके बाद चिकन चाउमीन चाइनीज़ आइटम है कुछ इसमें हमारे पास ठीक है चिली ड्राई चिकन बोटी है चिकन मलाई बोटी है सीख कबाब है सर छप्पल कबाब सीख है सर ओके चिकन कढ़ाई है ठीक है चिकन जिंजर है ठीक है मकई की रोटी है कुछ
इसको क्या कहते हैं पश्तो में पता है आपको? पश्तो का मुझे नहीं पता नहीं मैं बता दूँ, शुक्र किसको कहते हैं? सुकड़ इसको कहते हैं। अच्छा, मकई की रोटी। उसके बाद है जी रोगनी नान, रोगनी नान। अलमाश। ओके, उसके बाद आएगा जी चिकन वाइट हांडी, चिकन वाइट हांडी है, चक्कर वाले का हांडी। ठीक है। उसके बाद आ गया पालक साग। पालक, ओके। उसके बाद है जी वाइट हांडी ये वाइट हांडी है, ठीक है। और चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी, ठीक है। सर कस्टर्ड खीर। उसके बाद मुरब्बा है, ठीक है। और ये खजूरें हमने रखी है, जलेबी है, स्वीट में आपको केक मिल जाएगा यहाँ पे, कुछ स्टार्टर है, चना चाट आपको मिल जाएगा। आए दिखाते हैं आपको। ये पकोड़े हैं भाई, और चाट्स, चाट है, सलाद, सेक्शन, और यहाँ पे हमारे सॉसेस लगे हुए हैं बिल्कुल देसी स्टाइल में। चले अफ्तारी करें आप लोग भी, हम भी इंशाल्लाह अफ्तारी करते हैं। थैंक यू जी। पहले हम खजूर से زړه مې یخ شو ښه د خیره مونږه روح افزا وڅښله او ورسره ټینک شربت او کجور او اوس په انشاءالله تعالی مونږ هلته کینو بلال جانه اوس په ښه په سکون کینو خوراک ته نو دا بوپن دا به ټوله ختمو دې نه بغیر به کار نه کېږي ګورئ ښه بالکل دا زما ملګری دی بس چې چېرته هم ځي که نه اوس خو خیر روژه ده خو غول نه ورته پنځه شپږ ګولۍ چای لمونځ مونږ وکړو د خیره بس اوس چې کوم یو دی ځان ته هم څه راواچول چپلی کباب هم راواچول سیخ کباب هم راواچول ملای بوټي هم راواچوله کابلی پلو هم راواچولو چکن چومین هم راواچولو اوس به هلته کینو د خیره سره خورو به یاران هم دلته کېناسته دا یې ها او که دا بسم الله خیره کېناستو مونځ وکړو ټولو ها دا خیره مونځ شو بس اوس په انشاءالله خوراک ته لالا بیخي ګزاره کوې ته خو ډایټ باندې یم نن سبا که نه زه په ډایټ یم دا چېرته وي Thank you so much. Bismillah. سیخ کباب ملای بوټی نه مونږ وخوړې اوس لږ خواږه ټایم شو خواږه ورته خورو ښه پارک درته څنګه ولګېدو باغچې واک هم پکې وکړو که نه مزې وکړه بس روټۍ به وزمه شي اوس په د خیره سره واپس هم ځو یاره دا ذکر مه کړه ګورې راته زو بهر زو بس ګاډي کې کینو پېښور ته ځان صدې باغچې نه مونږ راغلو واپس پېښور ته او د خیر سره ټولو ملګرو به ولاګ کتلی وي ټولو ملګرو نه اجازت غواړم اوس هم کاوه اوس کله د خیر سره د نیکسټ ولاګ انتظار کوئ د اتمې روجې ولاګ تاسو کتو د نهمې روجې د ولاګ ویټ کوئ د الله په امان.